صرف شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه درته د خپل معلوماتو پرانا کې بیانو، ورنه شان د آقای نامدار بزمن س علم یو سب زمن معلومات وی. زمن کې سباز معجزات د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان شاء الله غم بیانو. عزیزانو، الله رب العالمین خپل خپل پیغمبر تډیر لوی شان ورکړي، ټول وی الحمدلله. سمرا شان او مرتبه چې الله محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي، د هر یو نبی شان او مرتبه په خپل خپل ځای باندې صحت معین دی. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان او صحت نشتا. الله جل جلاله فرمای ورفعنا لك ذکرک، طول وی ورفعنا، بیا وی ورفعنا لك ذکرک. الله جل جلاله محبوبه ماستا شان ډیر اوچت بیان کړي، بار بار ذکر کوم. عزیزانو، ابو البشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلات والسلام څومره لوی شان دی. کله چې آدم علیہ الصلات والسلام د هغه وجود مبارک تیار شو، د هغه د عظمت شان د پاره الله فرشتو ته وی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اللہ جل جلالہ فرمائی اے ملائکو تاسی زما ادم تا سجدہ لگوی پا سجدہ باندی پریوزئی. فرشتی دا اللہ رب العالمین پا امر باندی دا آدم علیہ السلام تا سجدہ لگولا. خو اللہ جل جلالہ امر کی فرشتو تا اے فرشتو تاسی سجدہ لگوی آدم علیہ السلام تا. دی خبری تا سوچ گوی اللہ پاک چاہتا ہوئی ملائکہ ہوتا ہوئی. اللہ جل جلالہ یوسف علیہ السلام تا خوب راولی، خوب کی میں یوسف علیہ السلام گوری. اے بابا جانا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اللہ جل جلالہ یوسف علیہ السلام تک خوف کی او نظار خی او سار میں یوسف علیہ السلام پلار تا لگے دے. اے بابا جانا بیگامی خوب لی دلے دے، یو لستوری ماتا پا سجدہ باندی پرات دی، نور پا سجدہ باندی پریوزی، سپوگمئی پا سجدہ باندی پریوزی. اے بابا جانا ماتا پتشت دے ناتا بیری راکا. پلاروتو فرمائل اے زما بچڑیا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتکا. اے بچڑیا پام کوا دا قسم بیانوا ورنو تا. نکتے تا گوری نوروس پگمی ورتا سجدہ لگی، ستوری ورتا سجدہ لگی، خو حالات دا خوب دے. پلار ورتوی بچیا چاہتا حال مو آیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک ولی فیکیدو لکا کیدا. اے بچڑیا ستا خلاف با تدبیرو نجوڑ کی، ستا خلاف با منصوب بندیو کی، وزما بچڑیا چاہتا خوب مبیانوا. فیکیدو لکا کیدا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مبارک میں چکل اورتزی جبرائیل علیہ السلام ورتراغ ورتو اید اللہ خلیلہ زستاؤن فرمائی. خلیل اللہ و تو فرمائل پرید بس
دا زما او زما د معشوقې په منځ کې راز دی. اور ته ابراهیم علیه السلام لاړ، زمونږ تاسې ټولو ته چې ابراهیم علیه السلام اور ته لاړو، ولی په اور کې رب العالمین د اور نه بچ گئی، زکه د اور نه بچ گئی چې په تند کې نور د جناب محمد رسول الله زلیږي. اور ته وی اے اورا تداسې موه چې ماته د شام یو فرد راغلی دی، داسې ووایا ستا پغې کې اے اورا چې نن څوک تشریف فرما دی، داغی پتندی کی مانور د جناب محمد رسول اللہ محفوظ کرے دے، و اور آزما د خلیل پتندی کی د نور احترام کا. اور کسی زل کئی خنور میں د آقا دمر غالب دے چو اور گرم والے پو یخوالی باندی بدل شلو. ابراہیم علیہ السلام باندی غلبہ د یخنی رالا، اللہ جل جلالہ میں اور توی بردا و سلاما علی ابراہیم. او اورا داس یخی گما چہ د یخنی نه رات تکلیف ورکی، یخ سالم شور باندی بستر د آرام و د خوشحالی ورتو گرزا. و عزیزانو داد چا برکات دی، دامی برکات د جناب امام الانبیاء رحمتا للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. آدم علیہ السلام توی سجدہ ورطا الگوی پرشتو تا، و عزیزانو سجدہ میں آدم علیہ السلام تا دا ولی کم برکت نہ لگی گی. دا آدم علیہ السلام پتند کی اللہ پاک نور دا جنابی محمد الرسول اللہ پیدا کرے دے. و زما محبوبہ آدم علیہ السلام تک سجدہ لگی گی، خدا برکات ستاد نور دی. و عزیزانو اللہ رب العالمین شان سمر شان ور کرے. اللہ جل جلالہ فرمائی قرآن کریم کی، اللہ وی اے ملائکو تاسی دادا عبادت کوئی، اللہ وی اے انسانانو تاسی دادا عبادت کوئی. تو اللہ جل جلالہ فرمائی ان اللہ و ملائکتہ، اللہ وی بے شک از اللہ اکبر ما یلیق بشانہ، اللہ وی ز او زما ملائکہ یو ڈپٹی ادا کی، یا اللہ دا بس ڈپٹی وی. اللہ جل جلالہ فرمائی ڈپٹی زما دالا جز پخپل محبوب جناب محمد الرسول اللہ باندی درود ویما، زما ملائکہ اور بانی درود وائی. یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والاو، اے مشرق و مغرب والاو، اے شمال او جنوب والاو، اے زمین و اسمان والاو، یصلون علی النبی، زما پا محبوب بانی درود وائی. یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ، زما پا محبوب درود وائی. خواہ اللہ وی گوری عظیم وربان دے معلوم زما محبوب ڈر گران دے، ماتا زما محبوب دا ارچانا افضل و بہتر دے، ماتا زما محبوب دا ہر چانا بہتر دے. زکا خود پارسی شاعر وی لا یمکن الثناء کما کان حقه، بعد از خدا بزرگی تو یہ قصہ مختصر. اللہ جل جلالہ دا پیغمبر علیہ السلام دا شان متعلق دا فارسی شاعر وی چھے دا اللہ جل جلالہ دا ذات اقدس با برکت نہ لاندے او دا تمام کائناتو نہ افضل او بہتر آغا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان دے و عزت عاجز ہے. زما جب عاجز دا، زما قلم عاجز دے، زما علم عاجز دے چیز شان دے رسول اللہ بیان کم. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگی تو یہ قصہ مختصر.
عبدالرحمن بابا موي عبدالرحمن بابا سوئی خدای مگن بیشکا چی بند دے اللہ فرمائی سبحان الذی اسرا بعبده خپل بندہ میں بوتنو بندہ دے بندہ میں بوت دادا نبی علیہ السلام شان تا اشارہ دا دادا نبی علیہ السلام عظمت تا اشارہ دا اللہ وی ما خپل بندہ د شپې بوتلو یو حصہ لیلن کې دا تنوین د پاره د تقلیل له علما وای ټول شپه نو بلکې لږه حصہ د شپې می محبوب علیہ السلام دنیا کې لګ د خوب را بیدار کو راځه دنیا کې دې تکلیفونه برداشت کړل بیبی در نه لاړه خدیجه ساغه په غم جنوي صد عرب والا او تا باندې قسم تکالیف راوړل داغین غم جنې محبوب تر در نه بل ورځ ما واغستو ابو طالب هغه پس غم جنې راځه حبیبه چې بره دی وغواړم چکر درته درکم او کائنات او عجایبات درته وخم محبوبه استاد ذهن بدل کم ستا ذهن زمکه باندې نه بدلوم ستا ذهن هغه مخلوق سره بدلوم چې د دنیا ټول مخلوق د هغه د لیدونه عاجز او اے محبوبه لومبه بستا نظر په هغه لګي به بلاغې نه بعد نور خلق نظر باندې لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره لوی شان دی دومره لوی اوچت مرتبه ده الله ورته وی راځه حبیبا بره دې بوزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بره بوت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان ته اشاره ده عزیزانو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره پلارو کی مختلف خبرې شوي په هر جبه باندې می رسول الله پویدلو په هر جبه کې چې چا ور سره مکالمه او خبرې کړي نبی علیہ السلام ورته جواب ورکولو عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خدای پاک د عجایباتونه عجایبات او خودل الله ورته ډېر لوی لوی مراتب خودل او نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته الله د امت شان خودلو ستا امت به دومره روستو پیدا کړو محبوب دومره مخ کې به راولم ستا امت د ټولو نه د لږ عمر خاوندان دي خو اے محبوب عزت مې ورته د ډېر عمرونو والا او سیوا ورکړي دا وجه دا چې اے محبوبا ستا په امت کې مې پیدا کړل او اے زما حبیبا دا ټول کائنات چې ما پیدا کړی محبوبا دا ستا د حسن او د جمال د پاره دغه ستا حسن ښکارا کېدلو ستا جمال ما ښکارا کولو نو د کائنات تنظیم ورته ما وکړو اے زما محبوبا رازبرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بره اوغختلو او د عجایباتو نه خبر کو عزیزانو زمونږ د خپل پیغمبر شان سمره لوی شان دی عزیزانو صحابه کرامو ته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه کې د الله د دین خبره کوي دعوت ال الله ور کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو الله تعالی بلی یو رب ته را بلی نو عزیزانو دا داسې دورو داسې زمانہ وا چې په خلق باندې د یو خدای خبره داسې لګیدله لکه نن چې په امریکا باندې د الله خبره بدلږي داسې په هغه وخت کې د اسلام د خبره لپاره به فوراً رکاوټ جوړېدلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان ته ګوري شان باندې خبره درته کوم د دعوت یو حصہ درته بیانوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلې د مینا په دا کوم ځای جمرات دي دلته به یو میله کېدله د میله کې به مختلف عربو مختلف شیان راوړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم میں سودا یوړه د خرڅولو د پاره الله اکبر دنیا بازار ته خلق خپل سوداګانی وړي راځي چې رسول الله می کومه سودا روانه کړي دا دمینا بازار ته د عرب مختلف قسمه شیان رال الاقا نامدار ممروان ابي لهب ورته وړاندې رستو کیږي ورته اے وراره جانا میلی تا اغا سڑے زی چی یا سخر سی یا سخلی نخوتا سر پلاس کی سوداشت دے او نا پجب کی دا اغسطو پیسی لری تس تروانی ورتوی کاکا زمبکیو سودا خرسو ما ورتوی سودا خرسے وی زد خلق زلون اخلما او پر رب العالمین باندی خرسوما
زد خلق د زړونو سودا کوما او دا زړونه به الله سره جوړول غواړم. ابي لهب ورته او خاندل وی لیونه توروي کسپینوي د لیونو عمده خبره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میراغ د میلی په یو طرف کې ودري دلو د طائف نس کسان راغلي دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کې استاسی قبیله سوق دا تعارف ور سره کې مونږ دا قبیله خپل تعارف ور سره کو طائف نه راغلي. خیر خوده وی سودا خواسم کو یو خبره درته کوم. څه خبره ده؟ وی خبره ده چې الله رب العالمین زمکه پیدا کړه، الله کائنات پیدا کړل، الله زوت پیدا کړو، بیا موت عددی الله نه ولی دومره لري کیږي. هغه انسان چې الله جل جلاله د ځان د پاره پیدا کړي ټول کائنات د پاره پیدا کړی دي، بیا دې الله خلاف بل چاته ولی سجده لګئی. میله په خواږه خبره شروع کړي چې کله خبره خلق د اوریدو په حال کې شو، مشرکین مکه او سوال کان رالل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر غونډه ډلې تیتو پر کړلا. وې دا لیونه د مازغی کار نه کوي. الله سوی ورفعنا لك ذکرک، لو استا شان موچت کړي او هغه سوی د مغزه کار نه کوي، دماغ کار نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او قبل خمایوس اولیدل دا انسانان دي. یو بډای خزه ده هغه چې دا حال اولیدلو چې هغه نورانی او مبارک بشر یک یواز او تنها پاتې شو او تراغلا زنانه او کې الحمدلله ډېر زیاته وي، زنانه ډېر سره نرمي وي. موږ له په دې تفسیر کې پته لګي دي ترجمه دوران کې موږ له پته لګي چې زنانو کې څومره لچک دی د الله د یری او خوف. دا سه زنانو چې هغه واړه واړه بچي په کور کې پرې خودل په جړا باندې ورا بل سبق تا د زنانو تر ډیر سیواوي الا ماشاء الله. بعضی زنانه که داسې وینو الله دې وته هدایت سره زمونږ نصیب کړي. یعنی ورنه زنانو کې د دین خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یکی تنها اولیدلو ډیر زیات مایوس او خفه ولار دي چو ظالمانو عربو تاسو خبره نه اوري مشرکین مکه طائف والا ته می خبره شروع کړه تاسو باندې دونه بده ولګی. دا زنانه ورته راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ډیر مایوس او خفه ولار دي. دا بډای ورته وی اے بچړیا ولی تا دوی تا خبر بیان اولا دوی تا आवाज پر خودلې ورته وی اے ابي جان ما دوی تا د رب العالمین وحدانیت بیان کړلو، لیکن خبرای اون منلا او د نه منلو باوجود ما باندې خندا او مسخري شروع کړلی. دا بډای اخوادي خواګور ورته وی ته دا خلق سترابلی ورتوی زیو الله ترابل ما ورتوی الله سجده ما تد الله تعارف کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نو تو فرمائی الله جل جلاله اغذات چې الله اسمانونه پیدا کړل، الله اسمکی پیدا کړل، الله عجائبات پیدا کړل، الله کائنات پیدا کړل، الله رب العالمین نور پیدا کړی دی، الله رب العالمین سپوږمۍ پیدا کړی دا، الله رب العالمین ستوري پیدا کړی، الله رب العالمین اوب پیدا کړی، الله جل جلاله هواګانې پیدا کړی. بیا دا خزه ورته وی ما ته ټیم راکا زتاله طعام برابرو. دا زنانه او طرف ته لاړه طعام برابر کړلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دی خراشه ورته وی تستړستو مان ولاړ دا طعام اخرى ستابه دم برابر شي. دا ستا خبر لازمه ذهن تخکته شو نه دا. کله چې طعام تیار شو رسول الله مبارک تمه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می لاس دی خوانی ولید. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے الله حبیبا ولی نخری ورته وی اے ادی جان
ستا دی مال کی د بل چا مال ګډ دے ما ته وی چې من مخرا زکه من کې شبهه پرته ده. هغه خزه ورته وی نه دا خو زما خپل مال دی. ورته وی ادي خپکیګما زکه درته سوې ما دا بخوي او کستا طعام قرارو کی. بډای حیران شولا طعام نو ورته आवाज راځي چې اے د الله محبوبا من ټول مال د دې نه یو داد دې د تر مال دې سو دې د خپلو تر زامنو نا غصب کړي دی. من ټول مال پټول د دې نه یو. کله چې زنانه دا خبر اورېدلا رسول الله مبارک ته مې فرمایل یا رسول الله زر کلمه رات بیان کا. علماوی صحبتی صالح تورا صالح کند لک صحبتی کړه دی د مینی پر رقم ورته ورغلا د تعاون پر رقم ورغلا چې زما محبوب خپده دا الله رب العالمین نیک بنده خپده راشه ور سره ودریګا چې سړی خوشاله شي. چا چې د رسول الله د زړه سودا کولا هغه زړه الله رب العالمین په خپل قیمت باندې واغستلو. دې زړه د رسول الله د زړه سودا کولا. الله وی تا د رسول الله زړه واغستو او چا چې د رسول الله زړه اغسته نو الله وی دې زړه سره زما سودا ده دا سره زما دې به د بل چانه دي. عزیزانو دغه خزدا دغه خزه کور تراغلا او څومره مال چې د سره د تر کېدلو او د په غصب لاندې کړو دا ټول مال لا غونډي او بیا زی د تر کورتا د تر وفات او د تر واړه بچی دي. هغه ورته و چې دا سرنګ چل دیتا خو دومره مال لاوړو پرونه پورې خطا منکر وي سم نو او ورته وی دا ستاسي د تر پلار مال له ما سره چې زما ترو او ما داغي مال تاسو تر او رسولو د دوران کې هغه ورته وی داغي د تر خزا چې یره زما د خاون یو څه پټي وا او هغه پټي څه شو د املانه پټي را کولو کړه وای دا ستاد خاون هغه پټي و چې کله به د املانه تړله هغه ویل بالکل تا زما د خپل خاوند حق ادا کو. خدا را ته وایا چې دا د چا دا خبر وکړه او ستا په زړه کې دا دومره انقلاب د کم نه راغې ورته وی دا د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د صحبت برکتو لک مناسبه ور سره وکړه. الله جل جلاله راته دومره لوی شان را نصیب کو. عزیزانو یو انسان سره دومره مینه وکړه د مینی شان سره اوتلو خدای پاک هغه مرور سره ځان سره پخلاکو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام می مسجد نبوی چې کله تیار شو مسجد نبوی کې می رسول الله لومبه خطبه په قجوري تنه باندې ورکولا. دا یو ډډو او دغه ډډ په کوم ځای پروتو الله جل جلاله دې مونږ او تاسو بار بار مدینه منوره ته ورولي. دا ریاض الجنت کې د خوا یو محراب دی دې ځکه بدغه ډډ لګیدل او دابا دا سے تکے شو کانو تا او رسول الله مبارک به بده باندې تکے لګولا لکه دیوال لچ سوق تکے لګی دلب نبی علیہ السلام تکے لګولا او بیا با د دې زن رسول الله مبارک وعظ کولو بیان به کولو. یو ورځ نه یو ورځ یو بوډۍ خزوا رسول الله مبارک ترالا او زما یو ونه د غز او په دې بقی کې ما غرزولې وا وهلې می وا غوړم چې داغې نه وسه تا ته یو کرسی جوړه کم او هغه زما غلام دی او هغه ترکان دی او بهترین ترکان دی هغه ډیر خولي د ناس د پاره کرسی جوړي تخ جوړي نو کستا خوخوي مال اجازه را کزه دې خپل لرګینه تا ته یو کرسی جوړوم. رسول الله مبارک وته فرمایل ډیر خلا ستا مال دی وای او دا په جنت البقیع کې په هغه دوران کې وي غزونه کېدل. مورخین حضرات وای دا د غز د لرګینا د غلام درې پوړی دا کرسی منبر تیار کو چې کله دا منبر راوړو د جمعې په سحر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې د کور نه تشریف آوری وکړه ډایرک د منبر ته اوختلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې په منبر مبارک باندې لاس کې خودو نو فورن د هغه تنه د قجورینا جړه شروع شو. حدیث بخاری راځي چې داسې جړل لکه اوخه چې په حالات د سخت درد کې وي او داسې ستمون او زګیروي کوي
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خواب القاول دل چې دا جړه د کم ځای نه راغله دار کې چې اولیدل دي ترې د قجوري ته دا په خوځېدو وا لکه څنګه چې څوک جاړي او دا بدن او ترې خوځيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک منبر شریف پرې خودو ډایرک لاړو او دې تنه د قجوري باندې لاس مبارک کې خودو ورته وی اے د قجوري ډډا ولي جاړي چې کلم رسول الله مبارک ور باندې لاس کې خودلو دا تنه د قجوري ورته گویا شوا ورته یا رسول الله جاړم بولینا ما تبستا وجود سر آرام ملاوی دلو ما تبستا وجود سر خوشحالی ملاوی دلا ننزد اغی نعمت نہ محروم شمع جاړم بولینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں تو فرمائل اے د قجوری ډډا اے تنید قجوری تا ته اختیار دی کته غواړي زبر رب العالمین تا واپس داس اون جوړ کی الله پاک چې تب تر قیامت پورې سما امتیانو ته قجوری ورکه خو خادج دنیا کی ځان نه واپس قجور جوړول غواړي او اے تنید قجوری ستا خو خدا ک جنت کی ځان انتخاب کول غواړي نه جنت کی بجنتینو ته قجوری ورکه اغه تند قجوری ورته یا رسول الله زما د پاره دویم انتخاب خو خده ماته د جنت دعا فرمایا عزیزان یو وخت کی مسجد نبوی کی اور لګیدلو د مسجد نبوی بادشاہان او شهیدان شو تنید قجوری تم لګ اور را رسیدلو صحابه کرام ټول شیان راجم کړل ټول شیان بهر او وستل او د تنید قجوری تراد چې یا الله د دې د پارس انتظام کو آقا نامدار جناب محمد رسول الله د شپه مبارک میں خوب کے صحابه اتراغ ورته وی اے صحابه کرامو ما د دې سره وعده کړی دا چې دا بتا سي د دې جمعات نن وباسي دا د جنت پزمکه کی خخکی صحابه کرام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زمکه کمه ودا حضور علیہ السلام فرمائی زما د محراب او زما تر کورا یو ټوکړه د جنت تا چاغي تر ریاض الجنت وی تاسو دا تنراوالی ریاض الجنت کی دفن کئ یو صحابي وی چې کله منګه دې د پر لاندې کند وې استلا نوې پدی باندې یو صحابي راغ وی فرمایل چې دین ز کپڑا تاو ما زکدا د بدن د رسول الله سره لګیدلې دا اسنه چې دی باندې خور او لګیږي وی چې کله دا تن منګرا واغستلا کله چې لاندې کندې تخکته کو نو موږ د دې تنین خندا محسوسه کړلا موږ ولکه څوک چې خاندي او خاندل به ولنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره کړه وعده زیاته رسوله ورته او فرمایل تب جنت کې اون لګيږي حدیث پاک کې راځي او په جنت کې به لوی میوهدار ونه اغه دغه قجوري ډډوي چې کوم ته رسول الله مبارک لاس مبارک لګولې عزیزانو سمو خیال لې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورسره لاس لګولې هغه د حضور علیه السلام په جدائی باندې جاړي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ځان نه جدا کېدو په وخت کې هغه خپل حالات د لاس ور کوي منګ او تاسو نن د رسول الله ټول سنت زمونږ د کور نه روان دي زمونږ د محراب نه روان دي زمونږ د بازار نه روان دي زمونږ د حکومت نه روان دي زمونږ د محلې نه روان دي عزیزانو د پیغمبر په سنت باندې چم جړاو نکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور او زمانہ وا یو کس راغه نبی علیہ عمر رضی الله عنه مخه تکې ناسو ورته وی امیر المؤمنین نن د غوالم چې یو چکر درکما عمر رضی الله عنه د لاس اونیولو داسې چکر ورکی بازار کې یو سړی ناشته خپیم نشتا لاسونه هم نشتا او داغه سترګم نظر ډېر کمزور دی نو عمر رضی الله عنه مبارک چې دې ته اولیدل نو دې معذوره کستوي چې د الله پاک شکریا ادا کا د خدای شکریا ادا کا
چې کوم مرګري په سفر روان کړي ورته وی امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین عجیب سره دا په کوم حال دی ته وګوره دیتا چې د دې لاسونه نشتا د دې خپې نشتا د دې د سترګو نظر کمزور دی او بیا ته ورته وی چې په دې حالات شکر وباسا او ورته وی دا الله بندا دا انسان چې دا سا اخلي او پریدیا دا تنفس دا د خدای پاک ډېر لوی نعمت ته په دې باندې کدا تنفس بند شو د دنیا ټول نظام باندې درهم برهم شي مونږ او تاسو باندې الله سمره نعمتونه فرمایلی د کوم نعمت شکریا ادا سمره نعمتونه سیوا کیږي مونږ د الله نه باغین کیګو الله جل جلاله به عظمت ته وای تخپل برکات والا اسمان ته الله وي خپل برکات مو وروا زمکه ته وي اے فصلونو تاسو خپل خوندونه لاندې کوي نن هر سړیر دی خوند نشتا لذت نشتا عمر رضی الله عنه ته روټي کې خدلا چې کله داسې روټي ورته کې خدا نو چې کله زوی ورته ټاټول هغه ټک ناره کو ماته شو عمر رضی الله تعالی عنہ ته غلام راغی چې یا امیر المؤمنین روټي ډیره سخت ده غلام ته وایي چې نن دا خبر وکړو کو دوباره دی وکړه نو بیا به د خپل جفتې نه ختم کوم هغه پښو چې ما خو ورته روغه خبر وکړه چې د دې لپاره تنظیم وک عبد الله ابن عمر ته بچی لګي وبره وړه وبې راوړي او دا روټي پکې ورواچوله خو چې کله روټي ورواچوله د دې اور بشو لکتیم بعد داغه کې نرمواله راغی بچی ته وای راشه بچیا چې کله دا روټي پلار راغستل نو هغه راس کې مکمل نه راتله پلار ورته وی چې بچی خدای موږ سره سمولو احسان وکړو یو ډکه د قجوري راوړه چې دکی او خو ګور الله پاک را ته آسان کړه چې د ذکر نه غافل نه شي او بابا وبوس کو او ما ته روټي په بغیر روټي تیر کو مېده خو دا اسم فارس باندې وې دي نه و چې بسته دا خو هر ورځ نوې طعام غواړي خدای جنن ور باندې داسې طعام خورو عبد الله ابن عمر وای رضی الله تعالی عنہ وای په خدای مې قسمی چې زما پلار په دومره مینه باندې دا او با دا روټي او خړله وای مال کدا یو بهترین طعام دی او وی بیا دا غینه بعد جوړل چې اے بچی امانه به الله د دې تپوسم کوي کې دې شي نن د دجله په غاړه باندې د الله زی روح حیوانات د داشم نه رسیدلې مانه به الله د دې تپوس کوي الله نظام ته ګوره د الله نظام ته ګوره عمر رضی الله عنه ته خدای پاک شرمخان تابع کړو وجدا وی د نوکنه والا تر سکه پورې ادا د رسول الله وا دا وی د وختو مبارکونه واخلا تر د نوکونو مبارکو پورې ادا د رسول الله موجوده وا عمر رضی الله عنه یو ځله په قافله کې روانو مرګورو ته تند تکلیف راغی چې تګي وډیر زیات سخت او بو ضرورت ته حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی ښا وی آو وی اودرګ عمر رضی الله عنه 2 رکعات منځ کو دعا یو غوښته او سوی یا رب العالمین تګواوسا که زما نفس او بغواړي پټې می او بور کړي ندي اوسم نور کوما خو یا الله زما رعیت ته ما سره راغله خدای استا ملمان دي یا الله د خپل ملمنو انتظام کا اغه مرګري وي منغولي دل په اسمان کې وريز نوا په اسمان کې د باران امکان نو خو چې من اولیدل زمنګ د پاسه یو چتر وريز رات او د دې وريز د رب العالمین په شیبو باران اورولو چې کله باران اوریدل ټول مرګري ور باندې خړوب شو دا غینه بعد عمر سے وہ فرمایل اے صحابه کرام کتا سے وای چې دا باران وریدل با کمال د عمر وینا نه دا کمال د جناب محمد رسول الله دی ما د رسول الله نه اوریدلو چې کلا دا تکلیف در باندې راغی نو 2 رکعات منځګه الله جل جلاله ودی دعا او حاجت پوره کی نن موږ او تاسو جمعتونو په سجدو باندې درای سورې کړلې تندو کې مرتنخ برابر کړې خو یو سجده مل الله تقبل نه ده الله دې مسجدي قبول کړي قسم په خدای وجدا د چې مونږ ډېر کمزوري وره دا الله نه ډېر زیات لري شيو دا الله رب العالمین نه ډېر زیات مونږ او تاسو نا امیدای کې پراته یو ځکه الله وی دا کار مکوې مونږه ماغه کار کو رسول الله وی زما تابعداریو کې مونږ نه د رسول الله تابعداري پاتې کیږي مونږ او تاسو کله دی یوې خبرنا
متاثر شو کله د بل نه متاثر شو د رسول الله مبارک سره قسم بخوي چې کانو محبت کړي اکانی په دنیا کې ونازولې شو اونو ور سره محبت کړي د اونو زینه ونازولې شو او رسول الله مبارک سره می قسم بخوي اوسي حیوانات مینه کړي دا هغه ونازولې شوې لیکن نن رسول الله په موت اسمره مهربان دی داغي سه انتها شته نه خود رسول الله مبارک امون نه خپه دی موږ رسول الله مبارک بالکل خفه دی عزیزان رسول الله مبارک راضی کول پکار دی اے الله محبوبا موږ یو عمل ستا په سنت نه برابر خو یا رسول الله د الله رب العالمین په فضل او کرم سره الله نه غواړو چې زمون اعمال د ستا په خپل سنت باندې ستا په مزیدار سنت باندې ستا په خپل سنت باندې الله پاک برابر کی او عزیزانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مینه